عفیف کندی دیوی زه د مینا په میدان کې روان وم او حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک تر وی چې مې وکتل نو نبی علیہ السلام مبارک په مازه ولاړ دی یو ورسره علي دی یو ورسره زید ابن حارثه دی یو ورسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دم ورسره ولاړ دی په مانځه عفیف کیندی وی ما حضرت عباس هغه وخت کې ولا عباس مسلمان شوی نو ما عباس ته وی چې عباس دا څه مسله ده دا دوی څه کوي دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې وی عباس راته وی چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم او هغه وی چې مال الله پیغمبري را کړی د نبوت مال الله نبوت او پیغمبري را کړی او د خدای رسول او په یو سوچ دین او چې دا کوم وسره یو کس ولاړ دی دا زما رواره دی علی د مرګره دی دا بل الک چې وینه زید ابن حارثه دا د ممبرې دی د مرګره دی او دا کومه خزه چې ورسره ولاړه ده نو د بیبي دا حضرت خدیجه عفیفه نو نه پوهېږو خو رواره مې وایي چې مال الله پیغمبري را کړې ده او زه د الله پیغمبر یم او خلکو ته یې لېږلی ما عفیفه سره رواره مې ګورې رښتونی دی وی چې عباس دا خبره وکړه نو زه ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عباس چې رواره دی او ته ورته رښتونی م وی او صادق او امین هم دی ودرېږه معلومات ته اخلو هوښیار انسان هغه دی چې د انسان معلومات واخلي وی چې ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا تاسو څه کوئ وی موږ د الله عبادت کوو وی ما ورته وی چې ستا مقصد څه دی وی چې د الله رسول یم الله را لېږلی چې خلکو ته نیغه د الله لار وښیم او ستا دین څه دی مې زما دین دا دی چې زما دا دعوه ده چې الله یو د شریک نه لري دقه مې غټه دعوه ده الله لېږلی دی لیم چې خلکو ته دا خپل دعوت ورسوم الله یو دی هېڅ قسمه شریک نه لري او چې دا څومره خلک د دې کاڼو بوټو عبادت کوي نه فایده رسولی شي او نه تاوان الله یو دی وی ما چې دا خبره خو دې هوښیاره ده زه دې ملګری کېږم نو ما هم ایمان راوړه مسلمان شو او عفیف وی ډېر لوی افسوس مې وکړ چې ارمان چې ابوبکر او علی او حضرت خدیجه او زید ابن حارثه پسې زه پنځم نمبر یا څلورم نمبر مسلمان به سخوان به کړی خوشحاله شوم په ایمان حضرت عفیف کندی رضی الله تعالی عنه بیا ورپسې حضرت طلحه رضی الله عنه مسلمان شو حضرت طلحه وی زه تلم بصرا ته بصرا علاقه د شام طرف ته چې بصرا ته لاړم په قافله کې وی هلته د عیسایانو یو راهب و زه به ویم چې د عیسایانو یو نیک سړی د عیسایانو یو ملا یو راهب و وی هغه راغی او قافلې ته اواز وکړو چې تاسو کې د مکې د حرم څوک شته وی ما ولا آواز ورکړه چې او زه د مکې اوسېدونکی یم د حرم د مکې اوسېدونکی یم زه وی دلته راشه وی راته وی چې احمد راوتی دی وی ما ورته چې څوک احمد وی چې د آخر زمانې پیغمبر زمونږ په کتابونو کې راغلی دي چې په دې میاشت کې به هغه راوځي زمونږ کتابونو کې دي او ته نه پیژنې مې چې زه خو احمد نه پیژنم وی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی زمونږ کتابونو کې لیکلی دي چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی او په دې میاشت کې به راوځي او دی به خاتم الانبیاء او آخر الانبیاء د نه پس به بل پیغمبر نه راځي د آخري پیغمبر بل به نه راځي او دام زمون په کتابونو کې لیکلي دي چې دی به یو داسې ځمکې ته هجرت کړي چې به کاڼجې نه او د کجورو ډکه به دا زمون کتابونو کې دي او دی به پاک دامنې او د پاک دامنې خبرې به خلکو ته کوي او ما ته وی چې طلحه وصیت ته کوم چې کله ورسېدې او دا سړی دې ومونته ګورې د نه رستو نه شي د مرسته ورګرتیا به کوې
وی تلوار شوم چې زه به کله مکې ته ځم قافله به کله رسي وی چې قافله راورسېده مکې ته خلکو نه مې تپوس وکړو چې څه نوې حالات خو نشته وی یاره نور څه نشته خو د عبدالله زوی د محمد صلی الله علیه وسلم او کم محمد امین او صادق محمد ځکه پیغمبر مبارک په دې لقب مشهور هغه یو نوی دین اختیار کړی دی هغه وایي چې زه د خدای پیغمبر یم او زه رسول یم نور څه نشته او دا شی شته طلحه وی زما دوست حضرت ابوبکر صدیق وی هغه له ورغلم وی مې چې ابوبکر وی خلکو راته وی چې ابوبکر یې ملګری دی دا ابو قحافه زوی ابوبکر یې ملګری دی وی لاړم حضرت ابوبکر ته مې دروازه وواله دی راووتو مې ابوبکر یو تپوس ته لکو دغسې زه تللی وم بصرا ته او هلته د عیسایانو یو مشر راته دا خبره وکړه چې د عبدالله زوی د عبدالمطلب نسې په دې میاشت کې زمونږ کتابونه لیکي چې دی راوتلی او د نبوت دعوه اخیری پیغمبر وی ما ته وی چې خبره ټیک ده که نه طلحه زه یم ملګری چې تا تر کله پادري وې راهب درته وې نو دې کې بیا څه شکونه کوې وی ما وی چې خما بوزا وی زرزی رسول الله صلی الله علیه وسلم له پټ بوتلم ما د نبی علیہ السلام ته دا ټوله خبره وکړه حضور پاک ډېر خوشحاله شو ځکه د بصرا پادري یو خبره وکړله او د پخوانو کتابونو په رڼا کې خبره وکړه د رسول الله مبارک د حقانیت او د سوچوالي درست هغه یو شهادت ورکړ وی ما ته بیا تپوس وکړه د رسول الله مبارک خو دواړه نومونه محمد او احمد په دواړو یو مور یې ښه دی یو نیکه تاسو ته ما مخکې ویلي وی نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې او د الله پیغمبر یم الله را لېږلی ما نه پس بل پیغمبر به نه راځي او ما ته دا خولی چې د خلکو ته ووایه چې د دې کاڼو بوټو د دې عبادتونه نه کوي یو زما عبادت وکړي یو ما ته مخکې نو الله طلحه وایي زم الله پاک د هغه په لاس باندې بیعت مې وکړو او خدای پاک ایمان را نصیب کړه ورپسې بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی سعد ابن ابي وقاص لوی صحابي لوی حالات لري وی د شپې خوب وینم وی خوب کې تکه توره تیاره ده او دا وطن خړ پړ دی وی دی کې یو رڼا راښکاره شوه وی چې رڼا ته مې وکتل نو رڼا پسې نور راووته غټ نور وی چې نور ته مې وکتل نو نور پسې حضرت ابوبکر روان دی بیا چې مې وکتل نو حضرت ابوبکر پسې علي روان دی چې مې وکتل نو زید ابن حارثه روان دی چې مې وکتل نو یو ښځه روانه ده خدیجه وی مال یې ډېر خوند راکړه نو زه هم د نور پسې روان شو وی چې راویښ شم نو زما دوستو حضرت ابوبکر هغه له ورغلم چې ابوبکر دقسې خوب مې لیدلی دی توره تیاره کې رڼا راښکاره شوه د تورې تیارې نه مراد ابوبکر وی ته نه پوهېږې دا خو ښکاره تعبیر دی توره تیاره د کفر او د جهالت او د ګمراهۍ تیاره ده هغې کې رڼا او نور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغلی دی چې د جهالت تیاره ختمه کړي د ګمراهۍ تیاره ختمه کړي او زه ورپسې روان یم تا ته پته نشته علي ورپسې روان دی تا ته پته نشته په دغه رڼا کې او خدیجه ورپسې روانه ده تا ته پته نشته او زید ابن حارثه روان دی په دې رڼا کې تا ته پته نشته او الله ته موږ پسې رڼا ته را روان کړئ نو ګوره سعد نور دویم سوچ پکې کې مه کوه وی نیغې بوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له او ما دا خوب د دواړو جهانو مبارک سردار ته ووی پرې ډېر زیات خوشحاله شو ګوره دا داسې څیزونه دي چې الله مسلمان ته ښایي چې دا رښتونی پیغمبر دی الله انسان ته لکه اچي چې دی به تیاره ختموي جاهلیت به ختموي ګمراهي به ختموي او د هدایت او د ایمان رڼاګانې به خوروي الله ښایي سعد ابن ابي وقاص وایي بس ما چې ډېره ښه ده لاس مې د رسول الله مبارک په لاس کې ورکړ او کلمه شهادت مې والله ایمان را نصیب کړ د ده نه ډېر لوی کار خدای پاک اخیستی دی دی اول من رما بسهم فی سبیل الله د خدای په لار کې لومبې غشې د جهاد ده ویشتې دی دغه صحابي الله ولا بیا ډېر لوی منقبت ورکړی دی او دا هغه صحابي دی سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله مبارک صرف دو صحابو دپاره یو ټکې ویلی دی ماشاءالله یو پکې دا دی
د احد په جنگ کې چې د به غشي ویشته نو رسول الله مبارک بوله آواز ورکړه ارمي یا سعد فداک ابي و امي سعد اولا زما مور و پلار تا نه قربان رسول الله مبارک د مور پلار قربانوي اولا سعده زما مور و پلار تا نه قربان او دلې داسې زبردست دعا کړې ده اللهم اجب دعوته خدای د دعا قبوله کړي مستجاب الدعوات وسدد سهمه او چې غشي ولي چې نیخ پر ټاکې ولګي غشي والا برابر کړي دا ورته دعا کړې او واقعي همدغه سوا چې د غشي بچه ته د هدف نه چې په کوم ځای به غشي ویشته خطا به نه ته او چې کله به دعا کوله رب العالمین به دعا قبلوله داسې چته نه تېره شوې چې د دعا خدای پاک نه قبوله کړې زما وروڼو دا بل مسلمان سعد ابن ابي وقاص چې ته بل وخت کې به حالات درته ذکر کوم بل ورپسې خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو سعید ابن العاص دا غزوه خالد دیو یو خوب وینم یو خندق والا دیو ډیر جوړ خندق دی دومره جوړ خندق دی چې ویخې نه معلومیږي او ډیر کته دی او زه د هغې په غاړه ولاړ یم او پلار دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي زما پلار سعید ابن العاص دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي او چې دې کې شاته مې وکتل بس ور غورځوي مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دې د ملا نه کلک ونیمه او د خندق نه یې راښکم پلار مې حق دک حیران شو او غصه کې ما ته ګوري چې ته خو ما غورځولې ته خو د بچ کړی دې کې د خوبه راویښ شو ابو بکر میں دوست دا خواله لاړم حضرت ابو بکر صدیق لا میں ابو بکر دغه سے خوب جوړ وی خالد اوسم نه پويږي چې دا خندق څه شي دی دا د دوزخ خندق دی دا د اور خندق دی دا د کفر او د گمراهۍ خندق دی او پلار دی پاغه دین کلک دی ور غورځي دی او چا بچ کړي د خندق نه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوسم نه پويږي په دې خبرو موږ دواړه یو بل سره لګیا یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده ایمه چې ابوبکر تعالی مشورې له راغلی وی هغه بدله خوښوم چې ځان له مې څه خوښ کړي دي راځه وی نبی علیه السلام مبارک له ورغلم ورته ودرېدم وی دا خوب مې ورته وویل چې خالده دې کې د سوچ ضرورت څه دی دې کې څه ضرورت دی را سوچ ته هوښیار سړی قابل سړی پوه سړی او د دومره بوتانو عبادت تر ننه پورې ته وکړو تاله څه خیر درکړو د کم شر نه بچ کړې خیر و شر الله پلاس کې د خیر و شر مالک رب العالمین اغه الله ته بلنه کو اغه الله ته خلق بل غیر الله نه خلق ملیکوم بت پسی او هغه تعالی خیر در کول بسی الله پاک ایمان را نصیب کو مسلمان شو چې مسلمان شوم ګوره خوب تعبیر او مغه سي چې کور تلالم پلار را خبر شو ای پلان مې صف و سو او زی والم او دومره ووالم چې یو ډنکې یو چوکه وره ارېلم هغه یې په سر راله ټوټې ټوټې کړه او هغه سړي پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته ګمراهان وایي ته هغه انسان پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته چې مونږ او زمونږ پلارانو نیکونو ټول عمر عبادت کړی دی هغه خدایانو ته جاهلان وایي او هغه خدایانو ته ناپوهه وایي او هغه خدایان چې مونږ له بچی راکوي او مونږ له مال او دولت راکوي او مونږ باندې باران وري وی دا اسم نشي کولی اصلي پسې روانې اوهو خوب رښتونه دي بابا ته خو ما کندې ته غورځې خیر او شر څوک ورکوي الله ورکوي بچی الله ورکوي او هغه بوتان چې د ځان نه مچ نشي شړلی تا له به څه خیر درکړي تا نه به شر کم دی نه دفع کړي هغه بوت چې خبرې نشي کولی ته ورته چغې وه تا له اواز نشي در کولی نو چې اواز نشي در کولی ته چغې ورته وه ځان نه مچ نشي شړلی ځان نشي بچ کولی تا ودرولی او ته حفاظت کوې ستا به څه حفاظت وکړي بابا ته خو واقعي ما کندې ته غورځی بابا مسلمان او زه مسلمان شم که ته واپس خپل د پلار نیکه دین له کفر له رانلې خپل د پلار نیکه جوړ دین نه نو پرېږدم دی چېرته کور کې دی نه پرېږدم جامې در نه وباسم او شړم دی مې بابا خوښه دی خپله ده وی زما د کور نه وځه نو پلار وشړله ویم والم وینم کړم په سر یې راله چوکه ماته کړه زه کور نه یې وشړلم نو ځای مې نو د رسول الله مبارک خواله لاړم وی ذلیله مې کړې که نه اوهو
دا خلک وایي که نه ذلت په دې کې دی چې ډوډۍ چاته نه میلاوي جامه نه میلاویږي ان العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون کله يعلمون دي عزت خو الله سره دی دا الله دی دا پیغمبر دی دا مسلمان دی منافق او کافر نه پوهېږي وی بیا پلار مې ناجوړه شو زه خو یې کور نه وشللم نه یې پرېښودم وی پلار مې چې ناجوړه شو نو قسم یې وخوړو چې که زه له دې بیمارۍ نه پاڅېدم نو زه به دا سړی وجنم کوم چې زمونږ د خدایانو بد وي دا دین به ختموم دا به مټاوو او دا دین د دین د مټاولو دپاره بل علاج نشته چې دا مشر وله مړ کړم وایي چې ما ته د اطلاع راورسېده نو بیت الله ته لاړم او لاس مې الله ته اوچت کړه مې خدای پلار زما یو خوا پلار دی بل خوا پیغمبر دی یو خواته او یو خوا پلار دی پروردګاره او پلار مې دا قسم کړی او جاهلیت د خلکو قسم خو بل شانتي وکړي ای چېته ماته الله پلار مې دا قسم کړی دی خدایه چې دې بیماری نه پانسې دې بیماری نه رب العالمین اوچت نه کې ځکه زه لوی ازمایش کې پلار شړلی مې جامې م رانیستې دي او وهلی مې او بیا پلار دی دا خبره به کوي خدای چې دې نه پانسې ما زما دعا و د پلار مرګ و خبره ختمه محفوظ شم خپل کور ته واپس لاړم خالد بن سعید بن العاص رضی الله تعالی عنه او بیا سیب د رسول الله مبارک خاص مرګري حضرت عثمان رضی الله عنه الله مسلمان حضرت عثمان د ترور د مور خورې ده هغې سعده نوم دی سعده هغه سعده کاهنه وه د کهانت دا شی ورته یاد جادوګر یو قسم دی سحر یو قسم دی او شاعره وه زبردست ده نو یې یو ځل د سعده کره ترور کره د پلار دی د مور ته نو چې لاړم یو څو شعرونه یې وویل دا شعرونو دا مطلب و چې دین حق توحید والا دین دی او دا بوتان څه نشي کولی او نوی پیغمبر راغلی دی وایي چې دا شعرونه یې وویل نو ما ورته وی چې ترورې دا ته څه وی دا تا څه وی چې نوی دین دی او نوی سړی دی او دا پلار نیکه دین خراب دی او دا ته څه وی شعرونه دې راته وی وی هغې راته وی چې عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشعر يا عثمان يا عثمان يا عثمان لك الجمال ولك الشعر اے عثمان اے عثمان اے عثمان تعالی خو ډېر لوی ډول دی تعالی خو الله ډېر لوی زینت او ډول درکړی دی او ستا یو شان دی تعالی به خدای یو شان درکړي هذا نبي معه البرهان أرسله بحقه الديان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الأوثان دا یو پیغمبر راغلی دی یا عثمان دا یو پیغمبر راغلی دی معه البرهان دلیل وسره دی دلیل څه شی دی قرآن دی دلیل معجزه ده دلیل د هغه ښکلي صفتونه دي ارسله بحقه الديان او دیان ذات په حق را لېږلی دی نو شعرونه وایي وجاءه التنزيل والفرقان دا خدای حکمونه ولا راځي او قرآن چې فرق د حق او د باطل کې ام ولا روان دی دا د فتبعه عثمانه د تابع شه او تا دی لا تغیا بک الاوثان بوتان دی گمراهان نه کی یا لا تغیاک الاوثان بوتان دی تا گمراه نه کی وایي چې دا مې واورېدل نو ما ورته وایي چې ترورې څه وی دا تا څه وی وی چې عثمانه زه پوهېږم تا ته پته نشته محمد د آخر زمانې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی پیغمبر دی ما ته علم دی ما ته پته د رښتونی پیغمبر دی او تا د عزت خاوند دی په خپل قوم کې د لوړ قد قامت خاوند دی په خپل قوم کې پام کوه بل خوا لاړ نه شي ورشه ملګری شه ملګرتیا وکړه ترورې څه وی ما ته پته ده ما خبره منې که نه رښتونی دی که نه دروغجن نه دی او ما ته چې کومې د پخوانو کتابونو نه او د خپل علم نه کومې نښې ښکاره شوي دي نو دا رښتونه دي حضرت عثمان ولاړم حضرت ابوبکر سره د خاص دوستانه وه
هغه له ورغلم دروازه مې ورته وویله ابوبکر زما ترور داسې شعرونه ماته وایي وی ماته عثمان که بل چا باندې خبره پټوي په دا دې ولې پټه شي تا ته پته نشته چې دا محمد رښتونه دی صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته اوسه پورې چې ته دروغ نه دی ویلی تا ته پته نشته چې هغه څه لالچ ته چا نه نشته تا ته پته نشته چې بوتانه موږ له اوسه پورې څه راکړه په خپل لاس کاڼې جوړو هغې ته سجدې کوو د خدای مخلوق ته سجدې کوو مخلوق ته ولې وکړو خالق ته ولې ونه کړو او څه بادشاهي خو موږ نه غواړو چې موږ وایو چې د بادشاهۍ تمه یې د لالچې دی پیسه خو موږ نه غواړو چې د پیسې تمه د لالچې دی او ستا ترور هوښیاره ده پوه یې کړئ اوس باقي په تا له پکار چې تا پوه کړي وایي موږ په دې خبرو کې لګیو چې دې کې رسول الله مبارک او حضرت علي راووتل موږ یې ولیدو وایي چې ولیدو حضرت علي صاحب ورغی او رسول الله مبارک ته په غوږ کې پټې خبرې وکړې هر څه چې ورته او چې هغه ورته په غوږ کې پټې خبرې وکړې نو رسول الله مبارک ماله نیغ راغی ماله یې لاس راکړه ماته یې عثمان تا نه تا تمه لرم چې تم یو الله ومنې او دا شرک پرېږدې او تا نه دا تمه لرم ته ډېر زیات هوښیار چې د خپل هوښیارتوب نه کار واخلې دا بوتان به څه درې درکړي د خدای شریک ګورئ هغه الله چې زمونږ خالق او زمونږ مالک دی هغه رب ولې ونه منو عثمان زما ملګری شي وی چې دا خبرې رسول الله مبارک وکړئ وی قسم دی چې حضور پاک لګیا و وی مې چې دی کله چپ شي چې زه مسلمان شم د ده دا خبرې به کله بندېږي چې زه مسلمان شم وی زړه یې راله بار راویسته وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړه مې الله رسول نورې خبرې پرېږدوه خو په کومه طریقه دې ملګری شم بس دا دوه طریقې دي نور څه نشته الله به یو منې ما به د خدای پیغمبر ومنم ما وی ډېره ښه ده شاه کلمې شهادت ووی او مسلمان شم چې مسلمان شم لاړم ترور له سعدا له مې ترورې ستا خبره مې ومنله او د هغه ملګری شم وی ما ته وی چې خوریا بچې چې په دنیا کې د کوم هوښیار کار کړی دی هغه دې امدام کړی دی او یو درې خبرې نورې واوره بیا وی هدى الله عثمان الصفي بقوله هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأرض فدلك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت بالحق يا لا سوي دا سعدا وي الله عثمان ته هدايت ورکو هغه عثمان چې پاک دامنو په خپل قول سره په خپل خبره یا د پیغمبر په خبره الله هدايت ورکو او واقعي عثمان پاک دامنو اته عثمان وی ما په جاهلیت کې هم چېرته ګناه نه ده کړې دا د پلیته ګناه چې وته وي او الله تعالی حق طرف ته ولا هدايت ورکو مخې ولا ورکړه نو په خپل هوښیار سوچ او فکر د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو او د اروا د مور نوم یې اروا دی د اروا زوی چې دی د حق نه منې نه شو د حق ملګری شو او بیا ولا المبعوث رسول الله مبارک وانکحه المبعوث احدى بناته لورې ولا ورکړه دا یوه هغه وخت کې بله یې ولا بیا ورکړه وكان كبدر ماجز الشمس في الارض داسې شوه لکه د څوارلسمې سپومې نور چې دواړه یو ځای شو ځمکه روښانه کړي الله اکبر او دا سعدا بیا څه وایي فدلک یا ابن الهاشمیین مهجتي ای د هاشمیینو بچي روح مې درنه قربان زما روح درنه قربان فانت امین الله ارسلت بالحق ته د خدای امینې او په حق دنیا ته لېږلی شوی حضرت عثمان خدای مسلمان او بیا ابو لهب په دو زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه کویدن وي دا اوس کیسه درته رستو کوم هغه دواړه یې پرېښودې نبي علیه السلام ته زړه دی وله دک ورکو نو یو لورې حضرت عثمان ته په نکاح کړه بیا وروستو چې حضرت عثمان هغه لور د رسول الله مبارک وفات شوه نو بله لورې ورته په نکاح کړه د یوې نوم رقیه او د بل نوم ام کلثوم او بیا چې هغه دویمه هم وفات شوه نو رسول الله مبارک بیا وفرمایل وی که درېیمه مې وې دا به مې عثمان له ورکړی خدای دې څومره لوی شخصیت جوړ کړ
خلیفہ ثالث او د حیا نمونه اشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء. رسول الله مبارک فرمائے اصدق پټولو کې رښتونه ابو بکر دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت عمر فاروق دی. او اصدقهم حیاء عمر، رښتونه حیادار او عثمان حضرت عثمان دی. هم خدای مسلمان کو یا حضرت عمار ابن یاسر او حضرت صہیب دواړه را روان دي اسلام لا. دی وخت رسول الله مبارک دار ارقم کې دواړه یو بل سره میلاو شو. د ارقم د کور مخې ته یو د یو نه تپوس کې سکے، بل د بل نه تپوس کې سکے. عمار صہیب تی صہیب سکے او دا صہیب اصل کې د عراق د علاقه دا د روم نو غوري الک صہیب رومي وای مشهورم په صہیب رومي دی. دا د عراق د علاقه خو دې ماشوم چا تختول روم ته بخو به د ماشومان تختول بیا به غلامان کړه او خرصول به روم ته تختول. روم کې اوسېده نو د روم نه راو تختید مکه مکرمه ته نو خلک صہیب رومي ورته وای. اصل د روم نه روم ته چا تختول. شاعر وی سلمان ز فارسو، سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب ازرو. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب ازرو. ز خاک مکہ ابی جہل اینچ بلعجوز. صہیب روم نہ رو تختے، بلال د حبشے دے، سلمان د فارس او د عراق اوسیدونکی کې دی او د مکې د ښار د خاورې نه ابو جهل جوړ دی. هغه وګوره دا وګوره عجیبه خبره ده. دا دواړه یو یو ته وي سکے بل بل ته وي سکے. یاره ویم درته او وی زما خو نیت دا دی چې زه خو دې سړي له ورځم. نبي علیه السلام نوم یې واخېسته. نوم به یې نه شو اخېستی د یارې نه چې هسې نه چې ته هوا دا خبرې بل خوا یو شو چې ته کوم کافر راګیر نه خبره خو به پټه ساتې که نه او پټه ساتم وایا په یو بل پیو وی زه خو دې سړي له ورځم ورګرې کېږم دې بوتانو موږ له اوسه پورې سره کړل. عمار وی زه خو هم په دې نیت راغلی یم. لاړل دواړه رسول الله مبارک له ورننوتل په لاس یې ورته لاس کېښود کلمې شهادت ویل الله مسلمانان کړل. عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه وی تللی تجارت کې ولاقې وی چې هلته لاړم یو سړی لګیا دی، یو راهب لګیا دی. هغه راهب خلکو ته وایي ای خلکه پرېږدئ شام، پرېږدئ یمن، پرېږدئ روم، لر شئ مکې ته. د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی ملګرتیا وکړئ. پرېږدئ شام، پرېږدئ یمن، نور علاقې پرېږدئ. د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی مکې ته ملګرتیا وکړئ. کامیابي په دې کې ده. هلته چغې والي کېږي ماشاءالله. عمرو بن عبسه رضی الله عنه چې دا سړي خبره مې واورېده ورغلم مې دا ته څه وی؟ وی بس دا آخر زمانې پیغمبر دا دنیا د راتلو میاشت ده او دا رښتونی پیغمبر دی او هوښیار به هغه یو کامیاب به هغې چې د هغه ملګرتیا وکړي. بس هغه ځای نه په منډه رالم مکې مکرمې ته. معلومات مې وکړل مکه کې څه حالت دي. وی دغسې محمد د پیغمبرۍ دعوه کړې ده صلی الله علیه وسلم. کوم ځای دی؟ دار ارقم ته غلې غوندې پټ ورغلم. رسول الله مبارک ته عرض کوم الله رسوله زه خو په خپله خوښه نه یم راغلی. ګورې زه د پلانکۍ علاقې راهب د عیسایانو مشر را لېږلی یم. الله اکبر. کلمې شهادت مې وی او خدای پاک مسلمان کړ. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابو ذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبرۍ چرچا او شهرت شروع شو ما ورو لېږه چې ورور ته لاړ شه په مکه کې ما له خبر راوړه چې دا خبره څنګه ده. ورور مې راغی مکې ته واپس راغی. ابوذر وی چې څنګه راغی؟ بنو غفار یو قوم دی د هغې سره تعلق لري. شام ته چې به قافلې تېره دي په کلي خوا بتلي. وی چې ورور مې راغی ما ته وی چې ورورې خبره درسته ده یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او څوک یې مخالف دی او څوک یې ملګري دي خو مکه کې دشمن ډېر زیات دی او دا کلمه وی خلکو ته وی چې الله یو منئ زه د خدای رسول یم. بس او دقه مې واورېده. وی ورورې خبره دې څه ډېره مضبوط راونړه
داسې خبره دې راونه چې زما د زړه تشفي پې حاصله شي او زما زړه پې مطمئن شي په خپله ځم یو بتکې و د اوبو مې ځان سره واخېسته او یو ګوړې مې غاړې ته واچو پکې مې د خوراک سامان واخېست مکې ته رالم چې رالم چې اندازه مې واخېسته خلک یې ډېر دشمنان و مخالف یارېدم غږ مې نه کوم بیت الله سره کېناستم خلک به حج عمرې له راتلل که نه د مسافرو به خدمت چا کو د حضور پاک د قوم خلکو بنو هاشم وی ماښام و ډډه مې والې و دی کې حضرت علي راغی وی ما ته مسافرې مې او ډوډۍ دې خوړلې ده نه راځه ما پسې علي مخکې زه ورپسې م کور ته یې بوتلم روټۍ را باندې وخوړه شپې را باندې وکړه خو نه ده څه ووې نه ما څه ووې ما یارېدم مې هسې نه دا هم د دې پیغمبر په دشمنانو کې څوک یا په دا کور کې را باندې را کښېني غږ مې ونه کړ وستان له بیا رالمه بیت الله سره ناست یم او مې چې درکړه داسې چا د خولې نه مې واورېدل یا مې چېرته په تېر کې هسې نه چاته ووایم چې دا څوک دی خو چې ختم راغلی وله جنجال جوړ نه شي وی بیا ماښام علي راغی وی ما ته یې وی چې میلمه لکه چې مقصد ته لا نه رسېدلې مې نه وی راځه راپسې بیا لاړم بیا را باندې روټۍ خوړه شپه مې وکړه وی سهار له بیا د بیت الله خوا کې ناست یم یاره که پته ولګېده وی بیا علي راغی ماښام شو وی میلمه بیا پاتې شپې ته مې او وی راځه راپسې وی لاړمه وی روټۍ را باندې راته کېښوده وی ما ته میلمه ستا خو نن درېیمه ورځ ده څنګه حال کې راغلي وی مې چې یو خبر راته کوم خو که چاته حال نه وي دومره یره پړه پرته څوک نه خبره وی چې نه چاته مې غوږ نه کومه ښه زه خو د بنو غفار قوم نه مغه علاقې نه راغلی یم او ما اورېدلي چې دلته کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده معلومات اخلم چې دا رښتونی دی که دروغجن دی وی ما ته وی بس کار وشو که خیر غم مه کوه زه به دې ورسره میلاو کړم وی شپې را باندې وکړه او وی سهار وختي ما ته وی دلته ښه په ارام کښېنه چې غږ به نه کوې دې وخت کې نه شم بوتلی ځکه دشمن یې ډېر دی غرمه خلک اوده کېږي نو چې غرمه خلک اوده شي نو په دې غرمه کې به دې بوځم خو ګوره چې ما سره ځې که نه نه به ما پسې راځې ته به ما سره نږدې نه ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی ګورې او که تا زه پوه شوم چې څوک مخې له رالل او زه په تا یریږم نو زه به یا دیوال ته ودرېږم یا به متیازو ته کښېنم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی وی په دغه چلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له رسول حضور پاک په دار ارقام کې وی ما ورته چې دغسې مې اورېدلي ورور مې راولېږه هغه اطلاع راورسوله خو داسې زړه اطمینان مې حاصل نه شو وایه څه دې دین دی او څه دې مذهب رسول الله مبارک و مقه یو ټکې دی یو خدای به منې بوتانو دا خدایان دا تاسو باطل خدایان نه چاله څه خیر رسولی شي نه شر بچ کولی شي شر نه بچ کول یو الله ومنه بس وی خدای پاک توفیق راکه او د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو مسلمان شو وی چې مسلمان شوم وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې ابوذر ځه جندب یې خپل نوم دی جندب وی ما ته وی چې ابوذر زه خپل کلي ته واپس د دې وخت کې زما ډېر زیات دشمنان دي او انشاءالله یو وخت کې به الله دین غالب کړي نو چې دین کله غالب شو نو بیا راځه مې چې والله که صبر شم دین رښتونی دی او زه به صبر شم ګوره د اسلام یو عجیبه طاقت دی که نه دا درې ورځې چې اسلام پکې نو یارېده غریب چا دی د خولې نه غږ نه شستی او چې اسلام راغی بیا څه وایي کلي ته ځم ولې دا رښتونی دین دی قسم په الله والله ورځم او د دې مشرکانو کافرانو په دا منځ کې چغه وه او راغی د بیت الله خواله او چغې وواله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خو چې دا چغې وواله بس خلک پرې راټول شو اول ټکول شروع شو غریب دومره او دومره چې بېهوشه شو حضرت عباس راغی او پې ورپرېوت وی خلکه د څه کوئ د ده په قوم زمونږ لار ده چې شام ته ځو راځو نو که دا مړ شو نو بیا زمونږ لاره بنده ده مونږ به شام ته په کومه ځو په کومه به راځو زمونږ غله خو ټوله شام نه ده مونږ خو غنم وربشې ټول هغه ځای نه راوړو نو دا سړی وجنې ځان له کار ګورې نو وی خلکو د عباس د خلکو نه خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت برابر شو ودرېدم وی بیا مې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی بیا خلک را باندې راغونډ شو وی بیا وینې وینې کړم بیا ته عباس خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت بیا ټیک شو وی بیا مې چغه وواله ایمانی جذبه چې چا کي هغه چپ نه پاتې کېږي
ایمان نشته نو پټ دی غریب 3 ورځې غږ نه کوي ایمان راغی بس ایمانی قوت او ایمانی جذبه دا پټه نشي پاتې کېدی دا اوچته زور کوي په درېیم ځل مې بیا آواز وکړ وی بیا خلک رالل او وی راګیرې کړم وی بیا ته عباس صاحب کې ظالمانو ګورې که مړ شو په کمه به یا عباس اخلاص کما رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې راته وجاړل ټول وجود مې د وینو شوړ پوړ دی ډک دی ما ته ابوذر زما ومنه خیر دی تا خپل حق ادا کړ لږ صبر کوه زه خپل کلي ته اسلام به یو وخت غالب کې بیا راځه هغه ابوذر نه خدای څوک جوړ کړ اوهو ابوذر د رسول الله صلی الله ټول صفتونه په صحابو کې خواره پراته دي د سخا صفت په عثمان کې پروت دی د زور او د طاقت صفت په عمر کې پروت دی د قضا او د فیصلو صفت په حضرت علی کې پروت دی او د دنیا نه د رغبت چې دنیا سره مینه نشته محبت نشته هغه صفت په حضرت ابوبکر کې پروت ابوذر کې پروت دی ابوذر به بس مال دولت جمع ګناه ګڼل په دې صفتو او د پیغمبر علیه السلام نه کوم حدیثونه چې اورېدلي بس ابې خلکو ته وي او که چا به ښکلې جامه چولې دی به ورغی او بوډا سپین ګیری و په مدینه کې به اوسېده ابې وټساو هی د خدای نیک بخته دا جامې دې نوې چولې دي دونه ژوند دې شته په دې خو 15 جوړې کېدې غریبانو له به دې ورکړې وي چا به خشته کور جوړ کړی دی به دروازه به ورته وویله روبت دا دې څه جوړ کړی دي دا مې کور جوړ کړ ته به دې کور کې اوسېږې که نه قبر نه به ځې قبر جوړ کا کور دې جوړ کړی دی بلا پیسې دې په دې ولګولې بس هر چا سره جنګ جګړې حضرت ابوبکر صدیق زمانه وه هم تېره شوه د عمر زمانه هم تېره شوه حضرت عثمان زمانه و جنګ زیات شو خو چې چا سره پیسه وه دی به ورته جګړه او چې چا به دکان کې سودا درهم او دنانیر درهم کیو من النار په دې به اور کې داغ میلاویږي درته ښه عثمان صاحب دته وی ابوذر لاسې وکړه چې لاړ شه شام ته هلته کې حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه هلته معاویه صاحب له شام ته ولېږه وی ابوذر بوډا سپین ګیری د رسول الله مبارک ته لومبې زمانې صحابي دی لږ خیال یې ساته مدینه کې خو ټولې جګړې شروع دي غږ ورته نه شو کولی هلته هم دغه جګړې به خو چا جامه به ښکلې وه په کونټه ټس که چا سره به پیسې وې په کونټه ټس که چا سره به اسو ښکلې په کونټه ټس که چا سره به قیمتي وخو یا د خدای نیکبخته به دې خو لس کېدل غریب وله به دې ورکړ حضرت معاویه رضی الله عنه عثمان صاحب ته خط ولېږئ بابا جي نه مې خلاص کړ مشر دی سپین ګیری دی د حضور پاک خاص ملګری مونږ خو څه نه شو ویلی خو روزانه جګړې دي عثمان صاحب ورته ویل راځه مدینې ته راغی نو ربضه ورته وایي ربضه هغې ته یې ولېږه د دې قسیم او د مدینې منورې تقریبا په میانځ کې ما لیدلی نو هلته یې ولېږه وایي هلته دې راشه بس دا یې ځای کې دې راشه چې څوک پکې نه ځکه ته روزانه جګړې کې نو یې بس حکم که نه خلک په جامو څه کوي دا قیمتي باندې خدای نه خوشحاله او جام بچی خوشحاله او بلډینګونه دی او جامې دی او دا یا خدای پاک رابطې ته لاړه هلته په خاورو کې پروت دی او بیبي ورسره او ناجوړه شو غریب بیبي ورته وایي ګوره چې د چا نه منې زمونږ نه منې دغه دی حاضر دلته که ته راته مړ شوې نو دا سنبالوي به دې څوک بیمار شوې اوس راته زه دې څوک کړم مړ شو کفن به څوک درکوي جنازه به دې څوک کوي خخۍ به دې را سره څوک یې ابوذره ټول خلک درته لګیا و چې دا خبرې مه کوه مه کوه او تو همغسې لګې وی ښځې زما خبره واوره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ابوذره چې کله د اسلام راوړه نو یوازې وي چې هجرت کې یوازې به کې او یوازې مې وکړه او چې مرې نو یوازې به څوک به رسره نه او قبر به دې په داسې ځای کې چې یوازې به بل څوک به درسره نه او چې قیامت پر ورځ پاسې او جنت ته ځې نو یوازې به روانې ما ته رسول الله مبارک دا وصیت کړی او دنیا کې به هم یوازې ملګري به دې نه خو چې زه مړ شم که نه په خاورو غریب پروت دی په خاورو نه بستره شته نه کوټه شته اونې سوري ته پروت دی او بیبي ورسره د خدمت کوي
چې کله زه مړ شم دې لارې ته به وځې یو قافله به را روانه او اواز به وله ورکې چې ای قافلې راشئ یو مسافر مړ دی مهرباني وکړئ را سره یې سنبال کړئ او را سره یې ښخ کړئ. نو بیا ته زه مدینې ته بیبي وایي چې دا خبرې مې واورېدې ډېر مې زړه له دوک ورغی چې خدایه دومره لوی سړی دومره لوی صحابي او دا حالت چا ولا پیغور هم ورکړه وی ته دلته راورسولې وی دا خو لا زه دلته راورسولم وی قسم دی چې څه حکم کړي زه به منم امیر المؤمنین دی بادشاه دی د پیغمبر مبارک خلیفه دی دی کې سوته د غریب په خاورو د پاسه د خاورو په بالښ او د خاورو د پاسه ښځه یې وایي چې لاړم ووتم لارې ته کوز شوم د ده د وصیت مطابق رښتیا یو قافله را روانه قافلې له مې اواز ورکړ هیرونو یو مسافر دلته راته مړ شو د خدای په خاطر راشئ او دا را سره سنبال کړي کفن دفن او جنازه وکړي هغې ویې ښه خورې مسافر دی هېڅوک نشته نه مسلمان هلغه چې ورشو قافلې والا زر رالل چې ویې کتل اوهو دا خو ابوذر دی او خلکو پېژانده که نو حضرت ابوذر غفاري دی رضی الله تعالی عنه دا دلته څه کوي اوهو دا خو موږ له غنیمت دی د ده خدمت د ده قبر د ده دفن هغه ځای کې ولا هغې قبر وکنسته کفن دفن یې ولا ورکړ او په هغه ربضه کې دفن کړ دې قبر راته مې ما لیدلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبي ملګري دا مې راته غټ غټ راغونډ کړل لوی لوی ملګري مې راغونډ کړل چې کوم لوی لوی په بدر کې حضرت زینب د خدیجې لور و د رسول الله مبارک چې بدر کې ابوالعاص د رسول الله مبارک زوم گرفتار شو دا هغه زمانه وه چې د مسلمانې او د کافر منځ کې نکاح جایزه وه څه خبره نه وه مخکې نکاح شوې وه نو چې کله ابوالعاص گرفتار شو نور کافران هم گرفتار شوي وو نو صاحب من رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه فیصله په دې شوه چې د بدر چې څومره قیدیان دي دا به پرېږدو خو دې به فدیه ورکوي جرمانه به ورکوي نو دې ټولو قیدیانو سوال جوابونه ولېږل چې موږ پسې دومره پیسې راولېږې نو ابوالعاص رسول الله مبارک زموږ انصاف خو شته که د رسول الله مبارک خو ډېر انصاف والا ابوالعاص ټولو سوال جوابونه ولېږل او فدیې راغلې ډېره دلچسپه او دلسوزه خبره چې فدیې راغلې رسول الله مبارک ته یو مخکې کوله صاحب دا د فلان کی دا د فلان کی دا د فلان کی دا د فلان کی وی دا د ابوالعاص زومې دا د هغه فدیه ده کافرو جنګ کې نیولې شوی چې ابوالعاص فدیه را مخکې کړه نو په هغې فدیه کې یو امیل پروت و دې وخت کې د رسول الله مبارک دا لور د ابوالعاص بیبي لا مکه کې وه امیل پروت و بس نبی علیه السلام پوه شو دا امیل د رسول الله مبارک د لورو د ابوالعاص د بیبي او دا هغه امیل و چې حضرت خدیجې د واده په وخت کې د خپلې غاړې نه ایستې او زینب ته یې په غاړه کې اچولې نو چې رسول الله مبارک هغه امیل ته وکتل نو سترګو نه اوښکې روانې شوې ورته ګوري جاړي نو صحابه پوه نه شو وی الله رسوله ته ولې خفه کېږې دا واپس به کوم ټول په دې خوشحاله یو دا د ابوالعاص ته د لور فدیه د خاوند پسې راولېږله دا واپس واپس وی نه فدیه نه واپس کو وی تاسو صاحب سترګو کې اوښکې رالې وی دا په بله وجه رالې وی زما لور ما له هغه امیر راولېږه چې د دې وادو نو زما بیبي خدیجې د خپلې غاړې نه امیل کوز کړی و دې ته یې په غاړه اچولی نو ما له لور هغه امیل راولېږه اشاره را کړه چې بابا ما نه هم غواړي فدیه هغه امیل چې ما له مور را کړی د واده په وخت کې هغه غاړه کې ما ته اچولی هم پکې واله نو که مو خوښې دا یو امیل به واپس کړو دا زما د مړې بیبي خدیجې یو تحفه ده د هغې یو نښه ده زما لور سره دا به واپس کړو وی ټول واپس کوي دا یو شی به واپس کړو که ستاسې خوښه حضرت خدیجه مبارکه ښځه وه رسول الله مبارک فرمای په ټولو ښځو کې بهترینه ښځه خدیجه ده دې نه بهترینه بله نشته
او د هجرت نه 3 کاله مخکې د نبوت لسم کالو تقریبا سلب غوندې اختلاف پکې شته خو دا راجح قول دی 10 کاله د پیغمبرۍ نه پس دا وفات شوې ده او مکه مکرمه کې چې کوم قبرستان د جنت المعلا ورته وایي په هغې کې دفن ده قبر یې اوس هم په هغې کې شته د نبي علیه السلام مبارک سره د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تقریبا عمر د رسول الله مبارک هغه وخت کې 15 کاله چې دی په نکاح اخیستې ده 15 کاله او چې کله رسول الله مبارک دا وفات کېده نو د پیغمبر مبارک عمر 50 کاله نو څونه عمر شو د نبی علیه السلام سره 15 کاله 25 سال دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړي دي 15 کاله نو د ټولو نه مخکې خو په حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ایمان وروړ مسلمانه شو او په څلو کې د ټولو نه لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړ ابوبکر ما ته خو الله دا حکم وکړ وی د الله رسوله بالکل ما منلې او ابوبکر صدیق د پیغمبر مبارک د نبوت نه مخکې ملګری په سفرونو کې ملګری پاتې شوی او په غلامانو کې د ټولو نه لومبي ایمان زید ابن حارثه راوړی دا د حکیم ابن حزام غلام نو خو چا نیولی و په مکه کې خلق کړی نو هغه خدیجې ته بخلي و د تره لورې وه او حضرت خدیجې رسول الله مبارک ته بخلي و په غلامانو کې لومبي ایمان ده راوړه او په نابالغو هلکانو کې لومبي ایمان حضرت علي راوړه حضرت علي رضی الله عنه د ابو طالب زوی و یو زمانه کې په مکه کې قات راغی او د ابو طالب بچي خو ډېرو نو حضور پاک حضرت عباس ته وی ترته وی عباس کاکا باندې ابو طالب باندې ډېر لوی حالت خراب شوی دی په حق دی او حالت یې ګډوډ دی موت او سره امداد نه کوو عباس ته ډېره ښه ده وبکو مدد نو عباس او رسول الله مبارک ابو طالب له لاړل دا د نبوت نه مخکنۍ خبره ده لا نبي علیه السلام ته پیغمبري او نبوت نو میلاو شوی ورپسې لا نو ابو طالب ته وایي چې مونږه کاکا تا سره مدد کوو نو عباس ورور د رسول الله مبارک ترو تا سره مدد کوو مونږ باندې څه بوج راواچوه ځکه دې وخت کې ته غریب شوی او قحط د ځمکو په آمدنونه هم ختم شوي دي نو تا مدد کوو نو ابو طالب نبي علیه السلام ته وی ښه داسې وکړه د علي ته ځان سره والا دې ته بوځه د ده تربیت کوه او عباس ته وی جعفر ته بوځلی بل زوی او عقیل ما ته زما د خدمت لپاره پرېږدی نو علي رسول الله مبارک سره بس ماشوم ورسره لوی شوی نو علي صاحب وی علي دغسې مسله ده هغې وی ما ته خو بلکل معلومې چې ته رښتونې دویمه خبره پکې نشته دویمه خبره نشته په دې کې خو که لږ اجازت راکړې پلار سره لږه مشوره وکړم څنګه به ځان نه به یېرېده هغه ډېر تکړه سړی و شریف و نفس انسان ابو طالب څنګه دې خوښه ده وی ورشه مشوره وکړه کور ته لاړ وی بابا وی زما د تره زوی چې دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه خو چې ما له خدای پاک نبوت او پیغمبري راکړه او ما ته دعوت راکړه ما یې ورګه بابا سره مشوره کوم بچې مشورې ته ساجت دی الله له ورته ملګری کېږه ورسره راغی وی پلار له طرف نه اجازت میلاو او نبي علیه السلام ورته څه وایي یاره وی پلار سره سلام مه کوله مه خبره هسې نه جنجال جوړ نه شي وی نه نه خدای به خیر کړي ورغی وی ښه ملګری کېږه نو دا 4 کسانو بیا مسلمانان شو حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجة الکبرى کبرا هم ورته وایي طاهره هم ورته وایي او حضرت علي او زید ابن حارثه دا 4 مسلمانان شو د ټولو نه او دا هغه وخت چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه عام اعلان لا نه دی شوی چې ګنې عامو خلکو ته اعلان وکړه بس دا وشو چې بس څوک یری ویره و چې څوک په یو طریقه باندې خپل کار شروع کړه دا شروع شو او دا هغه وختو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر ما تاسو ته ویلو نبوت چې میلاو شوی نو 40 سال یا شپږ میاشتې راپاسه 13 جمعه نه بله جمعه مې درته ویل او 3 کاله به د پاسه شوس 43 کاله او یا شپږ میاشتې راپاسه 40 کاله ورو رسول الله مبارک یو کس سره خبره یو کس سره یو روایت کې داسې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خدیجه عداس لم تلې وه
عداس د عتبه غلامو عداس او د نینوا خار سره تعلق لرو. نینوا هغه دی چې د حضرت یونس علیه السلام کومه علاقې ته تللی و د دعوت لپاره او دی عیسایي. نو حضرت خدیجه عداس پسې لاړه، وی عداس یو خبره درته کومه، زما خاوند دی او دغسې او غار حرا کې دا مسله پیښه شوه. عداس ورته وی دا ته چې څه وی او دا ټیک وي نو دا د آخرې زمانې پیغمبر دی او دا کومه خبره چې دی کوي چې ما له سړی راغلی و نو دا هغه فرشته ده چې دا د عیسی علیه السلام او په موسی علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام راغلی دی. چې نبی علیه السلام مبارک ته کله لومبی وحی میلاو شو، حضرت جبریل علیه السلام واپس لاړو، دا آیتونه ولوستلی شو چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نو نبی علیہ السلام مبارک دا آیتونه واورېدل، یادې شو، خپل کور ته راغی. حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ په کور کې وه او راتلو سره نبی علیہ السلام مبارکو فرمایل چې زملونی زملونی، په ما باندې صادر واچوي، ما پټ کې. نو حضرت خدیجه هم کور کې نور خلق بمو، خو ذکر دلته کې صرف د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ را دی. فزملوه، نو د کور خلقو پې صادر واچو. یو دی بند کا چې کوم فنګار کې د کولو پرېښی صادر یې پې واچو. نو چې کله د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت لگی و پوٹی برابر شو، نو صادر مبارک نے سر رو استنو چې څه حالات الته کې لیدلیو، هغې حالاتو ذکر حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ ته ذکر بیان کو چې دغسې زه په غار حرا کې وم، دغسې یو انسانی شکل باندې فرشته وه، خو یو انسان په شکل و، یو انسان راغی او دا چلو شو. او بیا فوراً رسول الله مبارک فرمائی کہ لقد خشیت علی نفسی، خدیجه زه خو په ځان ویرېدم، ځکه درې ځله ورته جبریل علیه السلام زور ورکړ. نو خو فرشته ده که انساني شکل کې هم ده، خو قوت او طاقت د فرشتې خو ډېر زیات وي. نو زه ویرېدم. او بعضې علما لیکي چې خشیتو ویرېدم، بعضې وایي چې هغه وخت هم ویرېدم، اوس هم یېرېږم په ځان.